ای عمر سرخی رنگ لاله ها از خون توست، تیغ شمشیر عدا. داعش یا دولت الاسلامیه څوک دی؟ درېیمه برخه د پخوانیو خوارجو ځینې صفات. لومړی، مسلمانانو ته د کفر نسبت کول، مسلمانان یې کافر او مرتد بلل. د اوسنۍ زمانې داعشان د خپلو اتباعو نه پرته نور ټولو مسلمانانو ته مرتدین او مشرکین وایي. دویم، د مسلمانانو وینې تویول، جګړه به یې د مسلمانانو سره وه. دا اوسني داعشیان هم جګړه د مسلمانانو سره کوي، علما، مجاهدین او عام مسلمانان شهیدانوي. دریم، د اهل ذمه وینه حلاله ګڼل. دا اوسني داعشان هم د اهل ذمه وینه حلاله ګڼي، لکه څنګه چې یې په عراق او شام د ډیرو اهل ذمه وینه توی کړه. څلرم، کم عمره او تنکي ځوانان وه. دا اوسني داعشان جنګیالي هم کم عمره ځوانان دي چې عمر یې د 30 څخه تر 15 کلونو پورې دی. پنځم، په یو بل یې شک کولو سره وژلو. دا اوسني داعشان هم په عراق او شام کې خپل ډیر لوی لوی مشران د مشکوک کېدلو په وجه ووژل. شپږم، پخوانیو خوارجو خپل د مخالفینو ښځې وینځې ګڼلې. همدا اوس د اوسني داعشان هم د خپلو مخالفینو ښځې وینځې ګڼي. اوس هم مجاهدینو او عامو مسلمانانو ښځو ته خپلې وینځې وایي. اووم، پخوانیو خوارجو د خپلو خاورې نه پرته نورې ټولې خاورې ته دارالحرب ویلو. دا اوسني داعشان هم پرته له خپلې سیمې نه نورې ټولې اسلامي خاورې ته دارالحرب وایي او جګړه پکې کوي، لکه څنګه چې اوس هم دوام لري. اتم، پخوانیو خوارجو د اصلي کفارو څخه د مسلمانانو وژل مهم ګڼل. د اوسني داعشان هم د مسلمانانو وژل مهم ګڼي، همیشه مجاهدینو سره جګړه کوي او مجاهدین په شهادت رسوي. یادونه، پورته ذکر شوي ځینې نښې د پخوانیو خوارجو دي چې ټول یې په دا اوسني دواعشو کې ښکاره شتون لري. د درېیمې برخې پای. لیکوال محمد فاروق قریشي، ویاند محسن احسان. سراسر عقل و جود باید از دیوانه بود، سرفصلی از وحدت گشود. باید از دریای عدلش جرعه ای را برگرفت، تیرگی ها را زدود و زندگی از سر گرفت. سیرت زیبای فاروقی سراسر عقل و جود باید از دیوان او سرفصلی از وحدت گشود.